د حضرت معقل بن یسار رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې نبی رسول الله فرمایل چې ویلي چې داسې یو بنده نشته چې الله جل شانه په یو رعیت باندې مقرر کړي، په کومه ورځ چې دی مړ کیږي په داسې حال کې مړ شي چې د خپل رعیت سره خیانت کړی وي، نو الله تعالی با په هغه باندې جنت حرام کړي. د دې حدیث روایت مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د رعیت د حقوق بیانم شروع کړی و، نو په دې حدیث کې دا خبره موږ او تاسو زده کړه چې یو سړی مشر مقرر شو او هغه ته مشري حواله شوه او بیا په داسې وخت کې مړ شو چې د خپل رعیت سره ظلم زیاتې کړی وي، ناروی ورسره کړی وي، خیانت ورسره کړی وي، الله جل شانو په دې سړي باندې جنت حراموي، په دې سړي جنت حرام کړی دی. نو ای هغه مشرانو او کشرانو ټولو چې څومره اندازه باندې تاسو مشران ټاکل شوي یاستئ، که هغه ډېر مشر وي او کورکوټی مشر وي، خو ما تحته ته کسان شته، لاندې ته کسان شته، نو هغه د ډېر خیال وساتي چې د خپل رعیت سره خیانت ونه کړي، ظلم زیاتې ورسره ونه کړي، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په داسې وخت کې دی مړ شو چې د ظلم زیاتې کړي، خیانت یې کړی، نو په ده باندې جنت حرام دی. الله دې نه کړي چې په دنیا کې به ستا خیال دی چې زه بادشاهي کوم، مشري کوم او د خلکو خدمت کوم او ته به کوې خیانت، نو تا باندې جنت در باندې حرام دی. بعضې روایتونو کې راځي جنت خو لا پرېږده، بوی هم پې حرام دی. د دې کې ډېره سخته خبره او سخت وعید راغلی دی. خلکو ته چې هغه مشران دي خبردار شي چې خپل رعیت سره خیانت ونه کړي، دوکه ورسره ونه کوي، فریب ورسره ونه کوي، ظلم زیاتې ورسره ونه کوي، ناروا ورسره ونه کوي. د خپل رعیت ډېر خیال ساتئ. تا ته چې دا مشري درکړی شوې ده خو رعیت دی، ته په هغه مشري کې که رعیت نه و تا به مشري په چا باندې کولی؟ نو دې وجې نه غرور او تکبر کې مه راځه، لکه تا باندې بره بل بادشاه شته، هغه به دې ګرفت کوي، هغه به دې رانیسي، څنګه به خلاصېږي بیا؟ محترمه د دې وجې نه په خپله مشرۍ کې په ماتحته کسانو ظلم زیاتې ونه کړي، د شر خلاف کار ونه کړي، رعیت باندې بې ځایه سختي مه راوله، رعیت سره ظلم زیاتې مه کوه، رعیت سره خیانت مه کوه، د هغه د شرعي حقوقو ډېر خیال وساته. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.